بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. تهران ته د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سفر. د روسیې په سنت پیټرزبورګ کې د نړیوال حقوقي فورم په 14مه غونډه کې د عدلیې وزیر شیخ عبدالحکیم ګډون. او دا چې ټرمپ لیبیا ته د 1 میلیون فلسطینیانو د لیږدولو پلان په پام کې لري. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 کال د ثور میاشتې 22مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر وکړ. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل وایي چې افغان پلاوی به د تهران د خبرو اترو فورم کې د ګډون سربیره له خپل ایراني سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د ښاغلي تکل په وینا په دغه پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظري هم شامل دی. د عدلیې وزیر شیخ عبدالحکیم شرعي نن د سنت پیټرزبورګ نړیوال حقوقي فورم په 14مه غونډه کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر وکړ. د عدلیې وزارت وایي چې ښاغلي شرعي به په یاده غونډه کې د قوانینو په څرنګوالي، نړیوالو قوانینو کې د اصلاح پر اړتیا، د عدالت پر تامین او د نړیوالو تعامل په برخه کې د اسلامي امارت پر دریځ خبرې وکړي. د یاد وزارت په وینا په دې غونډه کې به د هیوادونو د عدلیې وزیران، قضایي حقوقي چارواکي ګډون وکړي. دغه 3 ورځنۍ غونډه د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ پیلیږي. بل خبر کې میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي او ملي پولیسو له ښوونیز مرکزونو څخه 110 مجاهدین له نظامي، عقیدتي او مسلکي زده کړو فارغ سول. کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد فارغان د مرکزي زون له 9مې او د ختیځ زون له 21مې دورې سره تړاو لري. او په پای کې NBC نیوز شبکې د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه طرحه کار کوي څو له غزې تړانګې څخه 1 میلیون فلسطینیان په دایمي توګه لیبیا ته ولېږدوي. راپور کې د سرچینو په حواله ویل شوي چې دغه طرحه په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده او په دې تړاو د امریکا دولت د لیبیا له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. سرچینو زیاته کړې چې ښایي امریکا لیبیا ته د فلسطینیانو د لېږد په بدل کې د دغه هیواد میلیاردونه ډالر کنګل شوې شتمني آزاده کړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه چلند.